پیل هم د مهمو پیښو په سر ټکو کوو. اسلامي امارت له لوري د دریو پاکستاني پوځیانو خوشي کېدل. برېښنا شرکت له لوري ایران سره د راتلونکي کال لپاره د برېښنا پیرودلو د تړون لاسلیک. ننګرهار کې د ځنګلونو د پرې کولو په تور د 6 تنو نیول کېدل. او د ایران او امریکا ترمنځ اټومي خبرو کې پرمختګ. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه، اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت 3 تنه پاکستاني پوځیان له بنده خوشي شول. حمدالله فطرت ویلي دغه پوځیان چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سرحدي نښتو پر مهال نیول شوي وو، د سعودي عربستان د غوښتنې او د مثبتو اړیکو د پیاوړتیا په موخه خوشي او د سعودي پلاوي ته سپارل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت له نورو هیوادونو سره د متقابل درناوي او ښه تعامل پر دوام ټینګار کوي. د افغانستان برېښنا شرکت له ایران سره د راتلونکي لمریز کال لپاره د برېښنا پیرودلو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د دغه شرکت د عمومي اجرایوي رئیس ملا عبدالحق همکار په مشرۍ لوړ پوړي پلاوي ایران ته سفر کړی و، چې په تهران کې د ایران د توانیر شرکت له چارواکو سره د برېښنا د لیږد، ویش او پراختیا په اړه 2 اړخیزې خبرې کړي دي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ګاونډیو هیوادونو سره د ناستو له لارې همکارۍ او اړیکې پراخې شوې، چې له مخې یې د وارداتي برېښنا په پیرودلو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویاند سید طیب حماد وایي چې د ځنګلونو د قطعې منصوبینو د خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې 6 کسان د ځنګلي ونو پرې کولو پر مهال لاس په لاس نیولي دي. د هغه په وینا نیول شوو کسانو په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اعتراف کړی او تر قانوني پړاوونو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د هیواد له 40 ولایتونو څخه شاوخوا 572 ډاکټرانو چې پکې ښځې هم شامل وي په کابل کې د تخصصي زده کړو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې د درملیزو خدمتونو د کیفیت لوړولو لپاره د نړیوالو معیارونو پر بنسټ تخصصي پروګرامونه پراخیږي او د پیتالوژي، نیورولوژي او عصبي جراحۍ نوې څانګې هم پیل شوي دي. چارواکو له نویو متخصصانو وغوښتل چې د خلکو خدمت ته ژمن پاتې شي او غیر ضروري معاینې ترسره نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې هوا هر کال د ګرمېدو په حال کې ده. دغه پروګرام په یوه پیغام کې زیاته کړي چې ښارونه د اقلیمي ناورین په لومړۍ کرښه کې دي. د دغه پروګرام په خبره په کابل ښار کې له هرو 5 کسانو 4 هغه په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. یاد پروګرام ټینګار کړی چې دغه ټولنې د هوا د سختو پیښو پر وړاندې ډیر زیانمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام څرګنده کړي چې دغه ګواښونه د ښارونو په کچه د بیړنیو اقداماتو اړتیا څرګندوي. د اقتصاد وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ځینو مرسته رسونکو بنسټونو د استازو په حضور کې د غیر امارتي بنسټونو د 2026 کال د پراختیایي پروګرامونو لومړیتوبونه اعلان کړي دي. د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په دې تړاو جوړې شوې غونډه کې ویلي چې د غیر امارتي مؤسسو د فعالیتونو انسجام تګلاره د بشري مرستو د تنظیم، د شفافیت تامین او په لا ښه توګه د مرستو همغږۍ په موخه د اقتصاد وزارت په همغږۍ د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ له لوري ترتیب شوې ده. دغه راز د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو له ټولو دفترونو او نورو مرستندویه بنسټونو غوښتي چې خپل پروګرامونه او پروژې د افغانستان د ملي پراختیا له سند سره سمې برابرې کړي. آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې 2 نورې نوې الوتکې پیري. د یاد شرکت د خبرپاڼې له مخې د یوې ایربس 310 او یوې بوینګ 929 الوتکې
د پیرلو په تړاو له اماراتي مارس او ترکی جی ای تالیسیس شرکتونو سره آنلاین ناستې ترسره شوې او د الوتکو پر تخنیکي او تجارتي شرایطو بحث شوی دی. مسؤلین وایي چې د نویو الوتکو پیرل به د شرکت عملیاتي ظرفیت لوړ کړي او د الوتنو د منظمېدو او خدماتو د کیفیت او ښه کېدو لامل بشي. همداراز تمه کېږي چې د دغو الوتکو په اضافه کېدو سره به مسافرو ته خوندي او معیاري خدمات لا پراخ شي. نورستان کې څه باندې 11.5 کیلوګرامه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې چې ګنزید، بیروج، بلور او مارګنیټ پکې شامل دي د دواب ولسوالۍ د ماوې له کانونو ترلاسه او د آزادې بولۍ له لارې د 113 میلیونه او 590,000 افغانیو په ارزښت وپلورل شوې. له دې به 11 میلیونه او 356,000 افغانۍ د دولت خزانې ته ورټولې شي. په بولۍ کې 15 ملي سوداګرو ګډون کړی و. چارواکي وایي د قانونو د قانوني رایستنې او په رڼه توګه د پلور عوایدو زیاتوالي او سیمه ییز اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. بلخوا د کونړ ولایت ځایي مسؤلینو په دغه ولایت کې یو ځل بیا د بولۍ له لارې د بیروجو د پلورل کېدو خبر ورکړی دی. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ویلي چې د یاد ولایت له کانونو څخه نوي استخراج شوي 440 کیلوګرامه بیروج د آزادې بولۍ له لارې د 22.3 میلیونه افغانیو په ارزښت پر ملي سوداګرو پلورل شوي دي. د نوموړي په وینا د یادې بولۍ له لارې به 2.2 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته جمع شي. د ایران د ریل پټلۍ ادارې اجرایوي مشر ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو انتقالاتو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د جبار علي ذاکري په وینا په مرغومې میاشت کې شاوخوا 94,000 ټنه انتقالات شوي او تمه ده چې په سلواغې میاشت کې دا شمېر 110,000 ټنو ته ورسیږي. نوموړي ویلي پلان لري چې په راتلونکو میاشتو کې د میاشتني انتقالاتو کچه 200,000 ټنو ته لوړه کړي. د دې هدف لپاره چې د افغانستان په روزنک او رباط پریان کې د ریل تمځایونو د پراختیا چارې هم پیل شوي دي. ذاکري ټینګار کړی چې د ریل پټلۍ د زیربناو پیاوړتیا به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي تهران او واشنګټن د اټومي لانجې د حل لپاره پر مهمو لارښوونکو اصولو هوکړې ته رسیدلي، خو دا ژر تړون ته د رسیدو معنا نه لري. رویټرز راپور ورکړی چې د عراقچي تر څرګندونو وروسته او د دغو خبرو له امله د تیلو بیې راټیټې شوې او په سیمه کې د احتمالي شخړې اندېښنې راکمې کړي دي. همدارنګه د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر الابو سعیدي ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو دویم پړاو په جنیوا کې د ګډو هدفونو او تخنیکي مسایلو په اړه له ښه پرمختګ سره پای ته رسیدلی دی. الابو سعیدي په دې پړاو د مذاکراتو کې د رول له امله د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر رافایل ګروسي ستاینه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي هم ویلي چې دواړه لوري د اصولو لارښوونو پر بنسټ ګډ تفاهم ته رسیدلي، خو وروستۍ هوکړې ته لا نورو هڅو ته اړتیا ده. نوموړي ټینګار کړی چې خبرې عملي او تطبیقي پړاو ته داخلي شوې، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. دا مذاکرات د عمان په منځګړیتوب ترسره شوي دي. بلخوا امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې 50 جنگي الوتکې منځني ختیځ ته استولې دي. امریکایي چارواکو لویدیځو رسنیو ته ویلي په دغو الوتکو کې F-14، F-22، F-15 جنگي الوتکې او دغه راز تیل رسونکې الوتکې شاملې دي. په سیمه کې د امریکا نظامي حضور داسې مهال لا پیاوړی کیږي چې د سویس په جنیوا کې د امریکایي او ایراني مرکچیانو ترمنځ مذاکراتو کې د پرمختګونو خبر ورکړل شوی دی. ایراني چارواکو هم خبرو کې د پرمختګونو پخلی کوي، خو وایي دا پرمختګ د توافق نږدېوالي معنا نه لري. او وروستی خبر مو هم دا چې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویتکاف ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه د امریکا، اوکراین او روسیې ترمنځ د 3 اړخیزو خبرو دریم پړاو د سویس په کوربه‌توب ترسره شو. ویتکاف ویلي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دواړو لورو هوکړه کړې چې د خپلو مشرانو سره د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او د یوې هوکړې لپاره هڅې جاري وساتي.
له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.